لغمان والي او د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي کمیسیون مشر د سرخکانو له سکرینینګ سنټر او جوړیدونکي قرنطین کمپ اړتیاوې او سیمه له نږدې وکتله. نن د چهارشنبې په ورځ د وري پر 20 نیټه له غرمې وړاندې د لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ په داسې حال کې د سرخکانو سکرینینګ محل او په یاده سیمه کې تخنیکي او مسلکي زده کړو انسټیټیوټ کې جوړیدونکي قرنطین کمپ سیمه وکتله چې پر مهال د مهترلام ښاروال د عامې روغتیا رئیس د قرغیو ولسوال او ښاروال او یو شمېر نورو هم ګډون کړی و. لومړی لغمان والي ښاغلي محمد اسف ننګ د سرخکانو سیمه کې د کرونا ناروغۍ د سکرینینګ له کمپ څخه لیدنه وکړه. نوموړي د عامې روغتیا له رئیس څخه وغوښتل چې دې کمپ ته د اړتیا وړ توکي او وسایل دې په خپل وخت سره رسوي ترڅو یاد ټیم له ستونزو سره مخامخ نشي. هغه په ورته مهال په یاده سیمه کې تخنیکي او مسلکي زده کړو له انسټیټیوټ څخه هم لیدنه وکړه او زیاته کړه چې د استقرار کمیټه د تر هر څه وړاندې په دغه انسټیټیوټ کې د پریکړې له مخې د قرنطین کمپ ارزونه اړتیاوي او نورې برخې بشپړې کړي. نوموړي یادونه وکړه چې یاده شوې کمیټه د په ټاکل شوي وخت کې کمپ قرنطین ته بشپړ آماده کړي. د یادولو وړ ده چې د کرونا وایروس د مخنیوي کمیسیون د پریکړې په اساس سر له نن څخه تر راتلونکي فیصلې پورې د مهترلام ښار قرنطین شوی او هیڅ چاته پکې د تګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. دغه راز د کرونا وایروس د مخنیوي کمیټې له لوري د خپلې وروستۍ ناستې پر مهال ګڼې پریکړې او تصامیم هم نیول شوي دي.